زه انسان نه یم، زه ستا د مرګ لپاره راغلی یم. یا الله. یو ځوان هلک نوم یې حیات و. د خیبر پښتونخوا د یوې غرنۍ سیمې په کلي کې اوسېدو. حیات ډېر غریب خو زړور هلک و. د هغه پلار به د خلکو په فصلونو کې مزدوري کوله او مور یې کور سنبالولو. حیات ته به د شپې له مشرانو نه د پیریانو، جادو او شیطاني ودونو کیسې اورېدې، خو هغه به تل خندل او ویل به یې دا ټولې د خلکو خبرې دي، زه په دې شیانو باور نه کوم. یوه ورځ د کلي یو شتمن سړي خپل زوی واده کول. ټول کلی په خوشحالي کې ډوب و. د شپې د واده محفل ډیر رنګین و. ډهولونه غږیدل، خلک اتړونه کول او ښځو به ټپې ویلي. حیات هم له خپلو دوستانو سره واده ته لاړ. د شپې ناوخته چې باران شروع شو او خلک ورو ورو کورونو ته تلل، حیات ته د کلي یو بوډا سړي وویل: زویه، د نیمې شپې وروسته د زاړه هدیرې خواته مه ځه، هلته د ناوې شپې ده او شیطان ګرځي. حیات وخندل او ویل: زه له هیڅ نه ویریږم. خو قسمت بل څه لیکلی و. کله چې حیات د کور پر لور روان و، ناڅاپه یې د هدیرې له طرفه د ښځې د ژړا آواز واورېد. زړه یې لږ ولړزېد، خو بیا هم ورو ورو هغې خواته لاړ. باران زور اخیسته و، اسمان کې برېښنا چمکېده. هلته یې یوه ناوې ولیده چې سپین کالي یې اغوستي وو او یوازې ولاړه وه. ناوې په آرام غږ وویل: مهرباني وکړه، ما کور ته ورسوه. حیات حیران شو، وویل: ته دلته په دې وخت کې څه کوې؟ مهرباني وکړه، ما کور ته ورسوه. تا دلته په دې وخت څه کوې؟ ناوې یوازې مسکیا شوه، خو د هغې سترګې ډېرې عجیبه وې. حیات ته لږه ویره پیدا شوه، خو زړه یې نرم شو او هغې سره روان شو. لاره اوږده وه، هر څو قدمه وروسته به ناوې ورڅخه پوښتل: ته له ما نه ویریږي؟ حیات به وی: نه. ته له ما نه ویرېږې؟ نه، زه زړور یم. خو ناڅاپه د هغې پښې شاته واورېدې. حیات چې دا ولیدل، ټول بدن یخ شو. غوښتل یې منډه کړي، خو پښې یې نه خوځېدې. ناوې ورو ورو په زورور او ویرونکي اواز وخندل. هغې وویل: زه انسان نه یم، زه هغه شیطاني ناوې یم چې هر کال د واده په شپې یو هلک له ځان سره وړي. د حیات ساه بنده شوه، شاوخوا تیاره خره شوه او د هدیرې قبرونه ښکاره شوه. ناوې اوس په یوې ډاړونکې بلا بدله شوه. اوږده ویښتان، سرې سترګې او تورو نوکانو یې حیات ته کتل. زه انسان نه یم، زه ستا د مرګ لپاره راغلی یم. یا الله. حیات په زوره د خپلې مور خبره را یاده کړه چې تل به یې وایي: په سخت وخت کې آیت الکرسي او کلمه وایه. حیات په رپېدلي اواز آیت الکرسي ویل شروع کړه. ناڅاپه تیز باد شروع شو. شیطاني ناوې په چیغو شوه او شاته لاړه. هر څومره چې حیات قرآن شریف آیتونه ویل، هغومره هغه کمزوره کیده. آخر کې ناوې په زور چیغه وکړه او د تور دود په شان هوا کې ورکه شوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بس کړه. حیات په منډه کور ته ما صرف یو سوچ کولو چې ژوندي کور ته ورسېږم. ټول بدن یې لرزېده. سبا یې خلکو ته هر څه وویل، خو بوډا سړي یوازې دومره ویل: ما درته ویلی وو، د ناوې شپه عادي شپه نه وي. خلک وایي چې د باراني شپې په وخت د هغې ناوې ژړا لا هم اورېدل کېږي. ما وژغورئ. له هغې ورځې وروسته حیات بدل شو. هغه به هر لمونځ ادا کاوه او د شپې ناوخته به هیڅکله یوازې نه ګرځېدو. او د کلي خلک لا تر اوسه وایي چې د باراني شپې په وخت د هدیرې لخوا د یوې ناوې د ژړا آواز راځي. که تاسو ته دا ویرونکې پښتو کیسه خوښه شوې وي، نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کامنټ کې ولیکئ چې بل ځل کومه ډارونکې کیسه واورئ.